أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. محترم ورنو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده قصص الأنبياء أتم بتا. محترم ورنو، یو بل هغه څوک چې د انبیاء او رسولانو څخه دی، هغه انبیاء او رسولان چې الله عز وجل د بشر د پاره قدوه او امامان ګرځولي دي، یو هم ایوب علیه السلام دی. ایوب علیه السلام هغه نبی او رسول دی چې علاوه پر نبوت او رسالت خاصتا د صبر په موضوع کې خاص پیشوا او امام دی. د علیه السلام په صبر سره مثال ویل کیږي. ایوب علیه السلام د هغه انبیاء علیهم السلام د جملې څخه دی چې د ابراهیم او موسی علیهم السلام په مابین کې د خلقو د لارښوونې دپاره رالیږل شوی دی. د ایوب علیه السلام شجره په داسې ډول سره ده: ایوب ابن اموت ابن رازح ابن عیس ابن اسحاق ابن ابراهیم علیهم السلام. ایوب علیه السلام د اسحاق علیه السلام د اولادیت څخه دی. ابراهیم علیه السلام چې دوه زامن درلوده، اسماعیل او اسحاق علیهم السلام. تر دوی وروسته ټول انبیاء علیهم السلام د اسحاق علیه السلام د اولادیت څخه دي، بیله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم چې یوازې دی علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د اولادیت څخه دی. یعقوب علیه السلام چې د اسحاق علیه السلام زوی دی، ودته اسرائیل هم ویل کیږي. نو کم وخت چې وویل سي بني اسرائیل یعنی د یعقوب علیه السلام اولاده. بني اسرائیل و دولسو قبیلو ته ویشل سوي دي، او هرې قبیلې ته سبط ویل کیږي چې جمع یې اسباط دي. او په قرآن مجید کې وځینې انبیاء علیهم السلام ته د اسباط په لفظ سره اشاره شوې ده چې هغه په خپله دغه د یعقوب علیه السلام زامن نه دي، بلکې د یعقوب علیه السلام د زامنو اولاده ده. مقصد دا چې ایوب علیه السلام د اسحاق علیه السلام د اولادیت څخه دی. الله عز وجل د ابراهیم علیه السلام په باره کې فرمایي: ومن ذریته داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسی وهارون. مقصد دا چې دغه ټول انبیاء علیهم السلام د ابراهیم علیه السلام د اولادیت څخه دي. ایوب علیه السلام نبی مرسل و. الله عز وجل فرمایي: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. الله عز وجل دغه ټول انبیاء علیهم السلام ته وحی نازل کړي، او ایوب علیه السلام دغه رسولانو د جملې څخه دی. د الله عز وجل د طرفه ایوب علیه السلام په شام کې د حوران و قوم ته راولېږل شو. ایوب علیه السلام ډېر غني او مالدار و، ډېر بوده او چارپایان یې درلوده، بې حسابه مریان یې درلوده، او الله عز وجل ډېر مځکې او باغونه ورکړي وو. ډېر زیات تجارت یې درلودی. الله عز وجل اولادونه ورکړي وو، او 7 زامن او 7 لوڼې درلودې. د غټ قوي صحتمند جسم او بدن خاوند و. ډېر زیات آشنایان او مجلسان یې درلود. الله عز وجل قسم قسم نعمتونه ورکړي وو، او بیا نو د الله عز وجل د طرفه د امتحان او ابتلا اراده وسوه چې دا ابتلا به اولا د ایوب علیه السلام د پاره امتحان وي، او په وروسته کې به دی علیه السلام د نورو خلقو د پاره په صبر کې امام او پیشوا وي.
او امتحان شروع سو. مال یې ټوله نیستې سو، ټوله مالونه جایدادونه او حیوانات ختم او نابود سو، ترڅو فقیر او غریب ځینې جوړ سو. د یوه وخت پر خوړو یې قدرت نه درلود، اولادونه یو په بل پسې مړه کېده، ټول زامن او لوڼې یې وفات سوه، 14 اولاده ټوله مړه سوه. خو ایوب علیه السلام ژوندی دی او صبر کوي. سبحان الله، د یو انسان یو زوی مري ډېر په غمجن کېږي، ژوند یې تاریک سي. موږ ولیده چې د یعقوب علیه السلام یو زوی ورک سو چې هغه هم مړ نه و، څونه پسې غمجن سو تر څو چې سترګې یې د ډېرې ژړا په خاطر ړندې سوې. صرف د یوسف علیه السلام پر ورکېدو دا حال ورته پېښ سو. مګر ایوب علیه السلام 14 اولادونه په مرګ د لاسه ورکړه، او بیا نو الله عز وجل په خپله ایوب علیه السلام په ډېر شدید مرض اخته کړ. څو مرض یې داسې اندازې ته ورسېدی چې پر ځای یې کښېناوه، د ولاړېدو قدرت نه لري، تر داسې اندازې چې د بدن غوښې تویېدې. ابتلا او امتحان یې و ډېرې لوی او سختې درجې ته ورسېدی. ملګري او آشنایان یې ټوله د لاسه ورکړه. هغه ډېر مجلسیان اوس هیڅوک نور ته راځي. مجلسیان یې بیرېدل چې د ایوب علیه السلام مرض به ساري مرض وي، د یوه څخه به بل ته نقل کېږي، نو هیڅوک نور ته راتله او نور نږدې کېدل. فقط یو دوه ملګري ورپاته سوه چې هغو به هم د لرې خبرې ورسره کولې، د بیرې نه ور نږدې کېدل، هیچا یې خدمت نه کاوه بې له هغه د ده وفاداره ښځې. فقط دغه یوه ښځه وه چې په دغه مریضۍ کې د ایوب علیه السلام سره یې کومک کاوه او د ده علیه الصلاة والسلام خدمت یې کاوه. دغه ښځې یې خوراک او چښل ورکول، لمباوه یې او خپل مال یې په خرڅاوه، یعنی د خپلې خاصې دارایي څخه د ده علیه السلام نفقه ور برابرول، تر څو چې د دې دارایي هم خلاصه سوه. نو دغه ښځې به په تنخوا سره د خلقو خدمت او مزدوري کول چې خپل میړه ته یوه ګوله ډوډۍ ور برابره کړي. ورو لږ فکر وکړي، د الله عز وجل نازولی نبی مرسل په دغه حال مبتلا دی، او ایوب علیه السلام په دغه امتحان او ابتلا کې 18 کاله تیر کړه. حال دا چې دی علیه السلام صابر دی، صبر کوي، هیچ چاته هیڅ شکایت نه کوي، حتی خپلې ښځې ته شکایت نه کوي. 18 کاله پر دغه حال تیر سول، پرله پسې فقر او مسکنت، ضعف او مریضي، بېکسۍ او خوارۍ 18 کاله دوام وکړي، او ایوب علیه السلام صبر کوي. یوه ورځ یې ښځې ورته وویل ته نبي مرسل یې، که الله عز وجل ته دعا وکړې چې د دغه حال څخه دې خلاص کړي، فقط دعا وکړه. تاسې د ایوب علیه السلام صبر ته وګورئ، حتی د خلاصون دعا یې هم نه کول، فقط حمد یې وایه، شکر یې ادا کاوه. دا یې هم نه ویل چې الهي رزق راکې، الهي صحت راکې. د الله عز وجل په قضا راضي و. نو خود ښځې یې ورته وویل ته نبي مرسل یې، که الله عز وجل ته دعا وکې د دغه حال څخه به دې خلاص کړي. ایوب علیه السلام په جواب کې ورته وویل د صحت او راحت په حال کې مو څونه موده ژوند تیر کړی دی، یعنی په نعمتو کې مو څو کاله تیر کړه؟ ښځې ویل 80 کاله. 80 کاله یې هغه د نعمت او راحت ژوند تیر کړی و. نو ایوب علیه السلام ویل ماته د الله عز وجل څخه حیا درېږي، زه د الله عز وجل څخه شرمېږم چې دعا ورته کوم. ما دونه موده په تکلیف کې نه ده تېره کړې لکه څونه موده چې مې په راحت کې تېره کړې ده. زه تر هغو دعا نور ته کوم چې الهي ما جوړ کې، الهي ما ته رزق راکې، الهي د دغه تکالیفو څخه مې خلاص کې، تر څو چې 80 کاله نه وي تېر سوي. لکه په راحت کې چې مې 80 کاله تېر کړي دي، په مشقت او تکالیفو کې هم 80 کاله صبر کوم. د دغه جواب په اورېدلو سره د ایوب علیه السلام ښځه ناامیده سوه. د مخه دا فکر کاوه چې شاید د دغه تکالیف